سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ یاستئ. نن درته په سناپ سیټ اپلیکیشن کې د عکس د جوړولو طریقه ښیم. ځینې ملګري د دې په اړه پوښتنه کوي چې دې کې موږ څنګه عکس صفا کولی شو. نو دغه ډېره اسانه طریقه ده. زه تاسو ته په دې ویډیو کې د دې په اړه معلومات درکوم. نو ټول د مخه تاسو به دغه سناپ سیټ اپلیکیشن چې کوم دی دا به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. په پلی سټور کې موجود دی. نو دغه اپلیکیشن به له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړ دا به خلاص کړئ. دا چې مو کله خلاص کړ نو را به شي په دغه پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو ورته یو عکس انتخاب کړئ. هر یو عکس چې تاسو غواړئ جوړ کړئ نو هغه یو عکس به راوالئ. نو زه غواړم دغه عکس لږ صفا کړم. نو دغه شان عکس به راواخلئ او له هغې وروسته به راشئ په دغه ټولز باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ټولز باندې کلیک وکړ نو ټول ناول به موږ دې ته بیکګراوند برابر کړو، یعنې شاته بیکګراوند به بدل کړو. نو په ډبل ایکسپریس باندې به کلیک وکړئ. په دغه ځای باندې په دې چې مو کله کلیک وکړ نو بیا به راشئ په دغه کوم د ګالري پلس نشان چې ښکاري نو په دې باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو اوس د بیکګراوند لپاره عکس راواخلئ. تاسو د بیکګراوند لپاره به عکسونه ځان سره په موبایل کې ډاونلوډ کړي وي نو هغه عکس به راوالی. نو بیا به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. د دې کوم اوپیسیټي چې ده دا به تاسو 100 ته ورسوئ، یعنې پوره به کړئ. له هغې وروسته په دغه یس نشان باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړ نو بیا به راشئ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ، سترګه نشان باندې. په دې چې مو کله کلیک وکړ نو بیا به راشئ په ویو ډیټیلز باندې به کلیک وکړئ په دغه ځای باندې. په دې چې مو کله کلیک وکړ نو بیا به راشئ دغه ډبل ایکسپریس باندې کلیک وکړئ دغه اولنۍ باندې. په دې چې مو کله کلیک وکړ نو بیا به راشئ دغه برش نشان چې کوم یو ښکاري نو په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړ نو دغه اوپیسیټي به تاسو 100 کې به وي نو دا باید 100 کې پرېږدئ. او که 100 کې نه وه نو تاسو بیا 100 ته ورسوئ او له هغې وروسته به عکس داسې زوم کړئ. کله مو چې عکس زوم کړ نو بیا به په دغه سکرین باندې دغه شانې ګوته راښکاږئ. نو بیا به سکرین باندې دغه شانې ګوته راکاږئ نو ستاسو د بیکګراوند عکس به پاتې کېږي. او که چېرته ستاسو څخه کوم ځای کې غلطي کېږي، یعنې دغه شانې ګوته نه کوم ځای کې اضافه کېږي، یعنې ډېره پورته ځي، نو بیا به دغه اوپیسیټي چې تاسو کوم ګورئ دغه به تاسو 0 ته راولئ. له هغې وروسته په دغه شانې کوم ځای چې خراب شوی په هغې باندې ګوته راکاږئ نو دغه به بېرته صفا کېږي. نو زه اوس ویډیو اسکیپ کوم تر څو وخت ډېر ونه نیسي. نو زه زر زر دغه بیکګراوند ورته برابروم. نو کله مو چې له دې بیکګراوند بدل کړئ نه برابر هم کړو نو بیا به دغه یس علامه باندې کلیک وکړئ. له دې وروسته به بیک لاړ شئ، شاته به لاړ شئ، په دغه تیر نشان باندې به کلیک وکړئ، شاته به راشئ. کله چې شاته راغلی نو بیا به په دغه ټولز باندې کلیک وکړئ. په دې ټولز چې مو کله کلیک وکړل نو بیا به راشئ تاسو به په ډبل ایکسپریس باندې کلیک وکړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته بیا تاسو د ګالري دغه نشان باندې کلیک وکړئ. وروسته به تاسو یو کلر راواخلئ کوم چې تاسو کپړو ته ورکول غواړئ، یعنې جامو ته چې څه رقم عکس ورکوئ نو هغه به راواخلئ. کله مو چې هغه راواخیست نو بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. له دې وروسته به دې خوا راشئ. نو کله چې دې خوا راغلی نو بیا په دغه سبټریک باندې کلیک وکړئ. په دې چې به کله کلیک وکړو نو بیا به راشئ په دغه یس علامه باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به بیا راشئ په دغه سترګه نشان باندې کلیک وکړئ. له دې وروسته به بیا په ویو ایډیټس باندې کلیک وکړئ. ویو ایډیټس باندې چې کله کلیک وکړو نو بیا به راشئ په ډبل ایکسپریس باندې به کلیک وکړئ اولنۍ والا باندې. له هغې وروسته به بیا په دغه برش نشان باندې کلیک وکړئ. نو بیا به د دې اوپیسیټي تاسو 100 ته به رسوئ. دغه اوپیسیټي به ایستلی وي. له هغې وروسته به تاسو دغه شانې کپړو ته رنګ ورکړئ. نو
نو کله مو چې کپړو ته رنګ ورکړ نو بیا به راشئ په دغه یس نشان باندې به کلیک وکړئ نو دا به تاسې ډن کړئ. له هغې وروسته به بیا بیک لاړ شئ، په دغه تیر نشان باندې به کلیک وکړئ، شاته به راشئ. اوس راځو دا مخ صفا کوو. نو په ټولز باندې به کلیک وکړئ. په ټولز چې مو کله کلیک وکړئ نو بیا به راشئ په دغه هیلینګ باندې به کلیک وکړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړئ نو تاسې به عکس زوم کوئ، یعنې په کوم ځای کې چې داغونه یا هم دانې وي نو تاسې په هغې باندې یوازې ګوته ږدئ نو هغه داغونه به ختمیږي. تاسې کتلی شئ په دې سره. نو که چېرته په عکس کې په هر ځای باندې داغونه وي نو تاسې په هغې باندې یوازې ګوته راکاږئ نو هغه به صفا کېږي. د دې وروسته بیا تاسو دا یس کړئ. دا چې کله یس کړئ نو بیا به راشئ په دغه ټولز باندې بیا کلیک وکړئ. په ټول چې مو کله کلیک وکړئ نو بیا به راشئ په دغه ډرامه باندې به کلیک وکړئ. دغه ځای به ووهئ نو بیا به تاسو دغه برایټ ون په دې کې انتخاب کړئ، یعنې دغه تیار به سلیکټ شوی وي دغه ځای برایټ ون. دا چې مو کله انتخاب کړل نو بیا به د دې تاسو په سکرین باندې به ګوته وړئ ښي طرف ته چپ طرف ته، کوم اندازه کې چې دا صفا راتلو نو تاسې به هماغه اندازه کې برابروئ. نو زه غواړم دا چې بیا به دا سکرین باندې پورته طرف ته ګوته کش کوئ نو دغه سټوریشن راځي نو دا به تاسو عکس ته ورکړئ چې هر څومره اندازه کې تاسو غواړئ برابر کړئ. نو څومره اندازه کې تاسو غواړئ عکس صفا کړئ نو هماغه اندازه به پرېږدئ. هغې وروسته به بیا راشئ په دغه یس یعنې ډل نشان باندې به کلیک وکړئ، بیا به په ټولز باندې کلیک وکړئ. نو هغې وروسته به تاسو راشئ پورټریټ ته، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړل نو بیا به تاسو په دې کې سموډ یعنې د مخ د صفا کولو لپاره داسې به ښي طرف ته چپ طرف ته یعنې هره طرف ته چې ستاسو عکس صحیح معلومېدو یعنې صحیح راټول نو په هغه طرف ته به ګوته پرې راکاږئ نو ستاسې عکس به هغې سره صفا کېږي. دوهم ته به راشئ، دغه شانې پورته به ګوته کش کړئ، دویم ته به راشئ نو تاسې به ګورئ چې په کومه اندازه کې عکس صحیح راتلو نو هماغه اندازه به انتخابوئ. له هغې وروسته بیا په ډن باندې کلیک وکړئ، بیا په ټولز باندې کلیک وکړئ نو بیا به راشئ په دغه سلیکټ باندې به کلیک وکړئ. په دغه ځای چې مو کله کلیک وکړ نو پلس نشان باندې به کلیک شوی وي نو دا به داسې د مخ په هر اندازه چې صفا وي په هغې باندې راولئ، بیا به دا دغه شانې ښي طرف ته بوځئ. دوهم به مو ګورئ چې کوم طرف ته صحیح راتلو تاسې به یې هغه طرف ته بیا وئ چې ښي طرف ته صحیح راتلو او که چپ طرف ته صحیح راتلو تاسې به دغه شانې د خپلې خوښې برابروئ. له هغې وروسته به بیا په همدغه نشان باندې کلیک وکړئ، په دغه باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته بیا په کاپي باندې کلیک وکړئ. کله مو چې له دې څخه کاپي واخیستله نو بیا به راشئ په دغه پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. د پلس نشان به کلیک وکړئ، بیا به دا تاسو کومه اندازه کې چې صفا راتلو کومه اندازه چې تاسو لګول غواړئ نو هغه کې بیا ولګوئ. نو بیا به دا پورته بیاوئ، تاسو ګورئ به چې کوم اندازه کې ستاسو عکس صحیح راتلو نو هماغه اندازه کې برابروئ. له هغې وروسته بیا به له دې څخه کاپي واخلئ، بیا به پلس نشان باندې کلیک وکړئ. نو غواړم چې دغه ویښتو ته لږ تور رنګ ورکړم نو دا به داسې چپ طرف ته بوځئ، د دې رنګ به تور شي. بیا په دې باندې کلیک وکړئ، بیا به کاپي والئ، بیا به پلس نشان باندې کلیک وکړئ. تاسو به دې ډوپلیکیټ اخلئ او داسې به خپله خوښې برابروئ، بیا په دې باندې کلیک وکړئ. هر څومره اندازه کې تاسو لګول غواړئ نو هغه هماغه شانتې بیا برابروئ. له دې وروسته بیا ډن کړئ. نو دغه تاسو کتلی شئ عکس د مخکیني په پرتله څومره ښایسته صفا جوړ شوله. نو له دې وروسته به راشئ په دغه ایکسپورټ باندې به کلیک وکړئ. په ایکسپورټ باندې چې کله کلیک وکړو نو بیا په سیف باندې کلیک وکړئ. نو دغه عکس به تاسو سره ستاسو په ګالري کې سیف شي. نو دا وه په سناپ چیټ اپلیکیشن کې د عکس د صفا کولو او د ډیزاین کولو طریقه. انشاءالله په دې کې به راتلونکي کې تاسو ته نورې هم ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړم. که بیا هم کومه غوښتنه لرله نو د واتساپ ګروپ لینک په ډسکرپشن کې موجود دی، کمنټ هم کولی شئ. تر بلې او راتلونکي ویډیو د الله په امان.